د پاکستان لپاره د خطر زنګ TTP تازه عملیات اعلان کړه. په سلامونه مو هرکلی کوم. د پاکستانی طالبانو تحریک روژه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو خلاف عملیات پیلوو. د پاکستان په وړاندې د پاکستانی طالبانو تازه عملیات د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې پاکستانی طالبانو د اعلان وروسته له دې وکړ چې د پاکستان د پوځ په وینا لږ تر لږه 6 سرتیري د وسلوال مخالفانو په برید کې وژل شوي. د پاکستان طالبانو ویان محمد خراساني په اعلامیه کې ویلي دي چې د پوځ او د هغه د همکارانو د ځپلو په هدف به دوی په سرلني عملیات د روژې میاشتې په لومړۍ ورځ پیل کړي. راتلونکې اونۍ یکشنبه یا دوشنبه به د روژې لومړۍ ورځ وي. د خراساني پر وینا په دې عملیاتو کې به انتحاري بریدونه، غلچکۍ حملې، د سړک د غاړې بمونو هدفي بریدونه وي. کټ مټ هغسې بریدونه دي چې افغان طالبانو په تیرو 20 کلونو کې د نړیوالو افغان ځواکونو پر ضد کول.